د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دوشنبې په ماښام په نیویارک کې هغه مهال ودرول شو چې د ټرمپ د موټرو کاروان تېرېده. هغه بیا له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې اترې هم وکړې. د دې پیښې انځورونه د پوټ په نوم فرانسوي ډیجیټالي رسنۍ خپاره کړي دي. ماکرون چې د پولیسو د یو چارواکي له لوري ودرول شو، د دې اختلال له کبله یې ناراحتي څرګنده کړه او د پولیسو چارواکو ته یې وویل چې ده ته له سړک د تېرېدو اجازه ورکړي، خو پولیسو بښنه وغوښته او د سړک د بندېدو دلیل یې ورته روښانه کړ. د دغه ویډیو په یوه برخه کې لیدل کېږي چې ماکرون له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کوي او هغه ته وایي حدس ووهئ چې څه پېښ شوي، زه پر سړک بند پاتې یم ځکه ټولې لارې ستاسې له کبله تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر بالاخره له سړکه واوښت، خو اړ شو چې څو دقیقې پیاده مزل وکړي. هغه د لارې په اوږدو کې له خلکو سره یادګاري انځورونه واخیستل.